والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق سره او دا هغه په رحم او کرم سره سوالاتو جواباتو په دې مبارکه سلسله کې نن 215 نشست او ناسته ده، او په دې کې اولنی سوال دا یو ورور کړی دی چې موږ چې کوم درود په رسول صلی الله علیه وسلم باندې وایو، نو آیا دا درود صرف رسول صلی الله علیه وسلم ته د جمعې په ورځ رسی که نه د جمعې نه علاوه که موږ په بله ورځ درود ووایو هغه هم رسول صلی الله علیه وسلم ته رسی؟ که د جمعې د ورځې نه علاوه په بله ورځ موږ درود په رسول صلی الله علیه وسلم باندې ووایو نو هغه هم رسول صلی الله علیه وسلم ته رسولی کیږي او که نه؟ الجواب، ګوره رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې کله ته درود ووایې نو هغه الله رب العزت هغه ته رسوي د ملایکو په واسطه باندې، د فرشتو په واسطه، هغه چې ته هر کله ووایې. دا درس به دې اورېدلی او فایده به دې ته ډېره اخیسته. نو صحیح حدیثونو کې دا خبره ثابته ده، لکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث دی، امام نسائی راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی ان لله ملائکه سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام. د الله رب العزت داسې ملائکه او فرشتي دي چې هغوی په دې ځمکه ګرځي او د هغوی ډیوټي دا ده چې کله زما امتیان په ما باندې درود او سلام ووایي نو هغوی ما ته رارسوي. دا حدیث اوس عام حدیث دی. یو بل حدیث ته امام ابو داود راوړی، په کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من احد یسلم علی، کله چې څوک په ما باندې درود او سلام ووایي الا رد الله علی روحي، الله ما ته زما روح را واپس کړي، حتی ارد علیه السلام، چې زه د ده د سلام جواب ورکړم. دو حدیثونه دا مسله ثابتېږي چې ته کله هم په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام ووایې الله ورته رسوي ورته د ملایکو په واسطه باندې. یو خو چې دا خبره ثابته شوه چې رسول صلی الله علیه وسلم نه اوري زموږ دا خبره، که چېرته اورېدی نو بیا د ملایکو د پیغام رسولو ته ضرورت نه و چې ملایکې ورته رسوي، معنی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ نه نه اوري. دویمه دا خبره تم ثابته شوه چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، دنیوي ژوند یې ختم شوی دی. دلیل پې دا دی الله زما روح را واپس کړي ماته. نو ژوندي سړي ته روح را واپس کړي، که چېرته رسول وسلم ژوندی وی لکه څنګه چې د بعضو عقیده ده چې هغه حاضر ناظر دی او د هغه داسې ژوند دی څنګه چې د دنیا ژوند، نو بیا څه ضرورت شو د روح را واپس کېدو ته؟ روح بیا وتې چېرته تللې ده. نو کله چې سړی ګوره قرآن او حدیث کې سوچ وکړي که نه، نو الله رب العزت ورته ډېرې خبرې را کولاو کړي، ډېرو خبرو ته د ذهن ورسي. یو حدیث کې خاص د جمعې د ورځې تذکره ده، یعنی دا نه چې د جمعې نه علاوه په بله ورځ ته درود او سلام نه رسي، خو د جمعې په ورځ کوم درود او سلام چې ته وایې د هغې خاص فضیلت دی. او حدیث کې دا د امام ابو داود رحمه الله راوړی دی، د اوس ابن اوس رضی الله عنه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ستاسو په دې ورځو کې غوره ورځ د جمعې ورځ ده. ستاسو چې څومره ورځې دي په دې کې غوره ورځ د جمعې ده، په دې کې آدم علیه السلام پیدا کړی شوی دی، په دې کې هغه مړ شوی دی، په دې کې به قیامت وي. فاکثروا علی من الصلاة فیه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې درود په دغه ورځ ډېر وایي، او وایي ستاسو دا درود ما ته پېښ کړی کېږي، ما ته را مخامخ کړی کېږي. صحابو ته پوښتنه وکړه یا رسول الله وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، یا رسول الله زمونږ درود تا ته څنګه مخامخ کړی کېږي او تاسو خو به خاورې شوي یئ؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووایي ان الله عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، الله په ځمکه باندې د انبیاو دا جسمونه حرام کړي دي، دا نه خاورې کېږي.
اسی دې حدیث هم ګورې یو فایده راووته چې د صحابه کرامو د عقیده وه چې کله رسول وسلم وفات شو معنا هغه به دنیوي ژوند به ختم وي که چېرته د هغوی د عقیده وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ښولي چې زه به حاضر ناظر یم که زه د دنیا نه لاړم شم نو بیا به دا قسمه سوال هغوی نه کولی نو دې حدیث نه دا ثابته شوه چې درود او سلام چې کوم ته د جمعې په ورځ وې د هغې بیا خاص فضیلت دی په نسبت د نورو ورځو دا نه چې د نورو ورځو هغه نه رسي خلاصه دا ده چې په هر ورځ رسي خو د دې ورځې خاص فضیلت دی دې کې به څه وجې الله اعلم بعضو علماو څه وجې ذکر کړي دي یوه ده یو حدیث کې داسې راځي هغې کې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده او دا حدیث امام ابن ماجه راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په ما درود ډېر وایي د جمعې په ورځ ځکه چې د جمعې دې ورځې ته ملائکه او فرشتې هم حاضري کوي ملائکه او فرشتې د جمعې دې ورځې ته حاضري کوي نو دا د جمعې د ورځې خاصیت دی نو چې ته په دې ورځ درود وې هغه هم بیا خاص دغه شان دا خبره تاسو ته معلومه ده چې د جمعې په ورځ یو وخت دی چې الله پکې دعا قبلوي ته چې درود وې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا هم دعا ده دا درود هم څه دي دعا دي نو چې ته په داسې ورځ درود وې چې په هغې کې یو وخت دعاګانې قبلېږي او هغه غوره وخت دی نو د دې درود هم بیا خاص مقام او فضیلت شو درېیمه خبره بله دا ده د جمعې په ورځ وګوره بعض عبادات داسې دي چې هغه په نورو ورځو کې نه کېږي یا که په نورو ورځو کې کېږي خو فضیلت یې دومره نه وي څومره چې د جمعې په ورځ کېږي لکه جمعې په ورځ ګوره مانځه ته وختي تله غسل کول دعاګانې غوښته سورة الکهف تلاوت کول نو دغه شان په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل دا هم په دغه ورځ خاص فضیلت لري خلاصه د جواب دا شوه یاد یې کوئ چې کله موږ درود ووایو په رسول صلی الله علیه وسلم باندې الله یې ورته ما رسول صلی الله علیه وسلم ووایي ستاسو بیا هم شونډې ونه خوځېدې درود پکې وایئ کله چې موږ درود ووایو الله رب العزت یې رسوي د ملایکو په واسطه هغه که هره ورځ ته وي خو د جمعې په ورځ بیا درود ویل د دې خاص فضیلت دی د خاص فضیلت دا مطلب نه دی چې په نورو ورځو کې ورته نه رسېږي ورسېدی پرې بله خبره ګوره دا تیم معلومه شوه ډېره اهمه یو سړی د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک سره خوا کې ولاړ دی او په هغه سلام اچي لکه زیارت یې د مسجد نبوي وکړو په منځ کې د قبر زیارت وکړو او سلام یې پرې واچو یو سړی د ځمکې په مشرق او مغرب او هغه ګوټ کې دی او د هغه ځای نه هغه درود وایي الله رب العزت هغه هم رارسوي مقصد هغه په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل دي دا نه چې صرف حاضري وکړم نو زما به دغه درود او سلام نوره کیسه ختمه شي دا ورور سوال کړی دی وایي ما تاسو نه او بعضو نورو علماو نه دا خبره اورېدلې ده چې بې دعوته به یو ډوډۍ خوراک له یو پروګرام له نه ورځي او دا کار چې دی اوچت کار نه دی او ښه صفت نه دی خو زما زړه ته یو اشکال راځي چې جابر رضی الله عنه چې کله د خندق په ورځ رسول صلی الله علیه وسلم چې کنده کنسته هغه صرف رسول صلی الله علیه وسلم له دعوت ورکړو دا دومره صحابه کرامو سره ولې راغلي د هغوی بې اجازت راغلي دي د خوراک لپاره نو څنګه دا خبره علما کوي چې دا خوی ښه خوی نه دی او دا دروند خوی نه دی الجواب اول خو دا مسله یاده کوي چې اسلام دروند خوی خوښوي سپک خویونه یې بدي شي او سبحان الله صحیح دین د صحیح فطرت سره برابري چې کله د فطرت برابرو تربیت دې شوی او عقل دې برابرو که نه نو دا درانه خویونه به ستا هسې خوښي او دغه د شریعت مزاج دی د شریعت مزاج هم دا دی دروند خوی ځان کې راوله سپک خوی د ځان نه لرې که سپک خویونو کې یو دا دی چې ته بې اجازته او بې تپوسه ورماتې کله یو ځای کې ډوډۍ وخورې او کله بل ځای کې خورې او د سپک خوی دی کنه تاسو د سپک نه وایئ زه خو پکې کله نه کله دومره غلو کوم چې بې دعوته کور کې هم سړی ډوډۍ خوري او د ښځې ورته ست نه کړی سړي ته ځان لږ داون پکې ښکارېږي معنا کې خپل کور کې ناشي خو چې بېرته پردي ځي ته ورماتي
او ټک ټک سکې او زه راغلی یم دې ته اچانک حملې وایي. نو دا په بعضو حالاتو کې دا سپک خوی دی. بعض ما ووایي ځکه زه به د یو حال وضاحت کوم هغې کې بیا صحیح ده. دا په بعضو حالاتو کې سپک خوی دی ځکه شریعت دا خوی نه خوښوي. خو ډېر ورته د اشکال لري چې صحابه کرام بیا ولیدلي د جابر سره. نو قصه د جابر رضی الله عنه چې هغه ذکر کړې ده د خندق په ورځ راغلی و. امام بخاري راوړې د نورو کتابونو کې شته. ما یو څو پیرې ذکر کړې یم د خصوصا د سیرت په درسونو کې. هغه قصه او د دې خبرې په منځ کې هیڅ تکرار نشته، هیڅ تکرار نشته. خو دا د انسان کم علمي کله په یو مسله ونه رسي نو اشکال د ده په ذهن کې راځي. قرآن او حدیث کې اشکال نشته. اول خو دا ده چې په عربۍ کې داسې کس ته طفیلي ویل کېږي. الطفیلي طفیلي چاته وایي؟ هو الذي يقتحم على القوم في طعامهم من غیر اذن. طفیلي هغه دی چې په یو قوم ورننوځي حمله وکړي د خوراک دپاره بې اجازه ده. لیسي ډېر بس بې وخته به راننوځي. تا به پلاني او علاني ته ویلي چې ګورې دا یار به ورسره م راماتي. کله به بانه داسې مزېداره جوړه کړي. ما ورته ویل د کور دروازه خو وه. کله ما نو ته خو بیا د حیا د لاسه چاته ویلی هم نه شي چې مه راځه. ګوره انسان چې میلمه راغواړي، انسان چې میلمه راغواړي کیدای شي د دې میلمه سره د ده خاص څه خبرې ته پکې ورګړې رامات شوی نو ستا د لاسه هغه خبرې ولې پاتې شي. یو دویمه انسان خپل وس ته ګوري. زما به وس رسي زه به 2 کسان له ما ډوډۍ تیاره کړي ته بې اجازه ته پکې راننوتې او بل رانه. او دا زموږ د پښتنو یو دا عادت دی د ځان نه لرې کول پکار دي. لکه چې څوک راله دعوت راکړي اوس ته لکه د واده پروګرام دی ستا خپل واده دی یا د بچي دی یا د بل چا د 100 کسانو ته ذهن کې نقشه اچولې ده نو زه راته یم 200 یې کړه. لکه چې دې کې به غالبا داسې چې ځان سره به دانه 2 اړولي. دا غلطه طریقه ده، دا غلطه طریقه ده ځکه چې هر انسان پړ دی خپل وس ته خپل زور ته ګوري. زما د 100 کسانو وس رسي 100 به ما پسې 200-300 راځي. بل نه به سړی کچه ښکاره شي ډوډۍ کمه شوه بل شی کم شو نو د انسان بېعزتي پې وشي. بیا خلک ځای په ځای یادوي نو چې کولی دې نه شو. نو ما خو کولی شو خو تا راپسې قوم راوستو. ما خو کولی شو ځکه ګوره الله رب العزت دا خوی نه خوښوي. قصه د جابر رضی الله عنه مختصر زه ذکر کوم تاسو پوه شئ چې دا صحابه کرام څنګه تللي وو د رسول صلی الله علیه وسلم سره د جابر کور ته. نو که په دې قصه پوه شو تاسو ته پته ولګي چې دې خبره کې څه اشکال نشته. قصه ډېره اوږده ده خو لنډه دا چې جابر رضی الله عنه وایي موږ د خندق په ورځ کنده کنسته دشمنان د بهر نه راروان نو په دې کې یو ګټه راغله خو سمه سخته ګټه پکې راغله. فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم صحابه کرام راغلل رسول صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو هذه کدیه عرضت فی الخندق. دا یو کاڼی په دې خندق کې زموږ مخې ته راغلی. هغه وایي زه به خپله درځم. دلالت کوي په دې چې رسول صلی الله علیه وسلم پهلوان او زورور سړی و. وایي زه درځم. وایي هغه چې کله پاڅېدو نو ما چې دې خېټې ته وکتو نو دې خېټې پورې کاڼي تړلي د لوږې د لاسه. او جابر رضی الله عنه چې زمونږ 3 ورځې شوې وې لا نذوقو ذواقا 3 ورځې موږ څه خوراک نه دی کړی. بیا جمع هم دی بیا کنده هم کني. نو رسول صلی الله علیه وسلم یې څنګه ګزار ورکړو فعاد کثیبا اهیل او هغه د شګو یا د خاورې یو ډیرکی ته جوړ شو او کاڼی ټول وبهېدو. وایي ما ورته یا رسول الله زه لږ کور ته ورځم اجازت دی؟ راته ویې لاړ شه. رالم په خپله ښځه پسې. وایي ما ورته وایي چې ما نن داسې حال د رسول صلی الله علیه وسلم ولیدو چې زه نور صبر نشم کولی. فعندکې شی څه د خوراک شته؟ نو هغې وایي دغه لږ اوړه دي او دغه یو څاروی ولاړ دی هم د بیزې یا د ګډ بچی دی. نو وایي ما هغې ته وایي چې به شروع پې کوه. څاروی مونږ حلال کړو اوړه یې واګېږل
او غوښه چې د هغې کټوۍ ته واچوله. زه بیا په رسول وسلم پسې راغلم، نو ما ورته چې یا رسول الله تعیم لی، تعیم لی ترجمه به زه داسې وکړم چې دعوت ګوټ یا رسول الله زمونږ د طرف نه داسې دعوت ګوټ دی تاسو ته. ویلي چې دا ډېر اوچت خلک وو. نن سبا چې ده خو څاروی لل کړی دی چې دا بعض درته هسې پالک کېږي نو په هغې بدله هم بېخ او بنیاد وباسي چې دلته ما پالک ایښود او دال او بینډۍ مې ورته ایښودی. د دې نه بل غټ پروګرام وي. زه په دې غټ نه یم چې څاروی لل کړی، غټ په دې چې صرف ورسره دقه دي، صرف ورسره دغه دي. نو بس ما ورته چې رسول الله تعیم لی، پروګرام ګوټ یې غونته کې یا دعوت ګوټ یا لږه غونته کې ډوډۍ ده. نو تاسو راشئ ورجل او رجلان، یو کس یا دوه ځان سره نه ورکوي، یو کس یا دوه. دې کې بله فایده یاده کوي. ګوره کله انسان ته پته وي چې د دې سړي سره نور کسان راځي، نو دا داسې لکه اجازت چې ورکړی شوی. دا کس دوه ولې یادوي؟ ابوبکر او عمر دا هر وخت د ده سره ګرځي. نو ته چې یو چا له دعوت ورکوې او تا ته پته چې د دې سړي سره دا یو داسې شخصیت دی، داسې کس دی چې ده سره دوه درې کسان دا به یي، نو دې چې دا دوه درې ځان سره راوړي دا لکه یو قسم اجازت دی. نو یې ما ته وایي چې څه دي؟ وایي ما ورته وایي چې یا رسول الله دغه څاروی دی کورنی او بس لږ غونته کې وړې دي. وایي راته وایي چې ما ته به صبر وکړئ او کټوۍ به راکوزوي نو زه درځم. او بیا اعلان وکړو، وایي جابر د ډوډۍ دعوت کړی دی او راځي. فقام المهاجرون والانصار، المهاجرون والانصار، مهاجرین او انصار چې څومره وو تقریبا 1400 کسان هغه ټول راپاڅېدل. وایي چې کله رسول وسلم دا اعلان وکړو چې ده کور ته بیا منډې کړې او د هغه دا کور د دې خندق سره دغه ځای کې نږدې دی. اوس مسجد نبوي کې چاته ځایونه معلوم وي نو هغه ته پته شتي، هم په خپله یو پیر دوه دغه موقع له ورغلي وو دغه ځي له چې ده دا کور کوم ځای کې وو، نو هغه د خندق ته نږدې دی. دا کنده چې رسول وسلم کوم ځای کې کېناسته او د ده دا کور، نو ځکه دی تلې راغلی زر زر دی. نو دی بیا راغی ښځې ته یې وویل غرق شو. جاء النبي صلی الله علیه وسلم بالمهاجرین والانصار، رسول وسلم راغی سره د مهاجرین والانصار. ډېره هوښیاره ښځه، عمر کې مشره وه. نو هغې ورته ویل تپوس یې تا نه کړی و؟ وایي ما ورته ویل چې او تپوس یې کړی. نو یو روایت کې داسې راځي، یو روایت کې داسې ورسره راځي، وایي ما ورته ویل چې او تپوس یې کړی. وایي راته ویل چې الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول بیا ښه پوهېږي، موږ خو ته هغه څه ویلي اوس چې زموږ سره دي. جابر رضی الله عنه وایي چې په دې خبرې سره دې ښځې زما نه لوی غم او بوج کم کړو. دې کې دوه خبرې درته کوم. یو مقصد صرف د سوال جواب ورکول نه دي، د دین په هره خبره ځان پوه کول دي. دوه خبرې دلته، یوه هوښیاره ښځه د خپل خاوند نه بوجونه کموي، او کمقله ښځه چې هغه بوجونه درته ښه ډېروي. یو خبره به دومره نه هغه به یې ته ډېره کړي، او هوښیاره ښځه غټه خبره به راته معمولي کړي. دویمه خبره هغه دا چې د الله او د الله د رسول قدر تعظیم تا ورته ویلي وي چې دې ویلي بیا وپوهېږي. نو زما نه لوی غم کم شو. درېیمه خبره د دروند سړي د میلمه سره لوی غم وي. خیال مې دی که نه دې خبرې ته؟ پښتنو کې دا خوی د نږدې وخته پورې ټولو کې و، اوس په بعضو کې دی. ډېر افسوس سره دی. یا خو د دنیا پراخه شوه ځکه زموږ نه دا خوی ځي. مخکې غریبي وه ځکه میلمستیا و میلمه دوی سو. اوس مو پیسې ډېرې شوي ځکه و بخیلان شوي. او یا د دې نورو قومونو سره زموږ دا ګډون راغی د عید لاسه وایي اوس څه نه څه وجه خو شتې. اوس خو چې میلمه غریب به یې کېنولی او هغه به ځان له یوازې په کمره کې ناستي او دی به په یو ځای کې او بل ځای کې به چې ډوډۍ ورته کېږي، صد په مسلمان نه کوي.
نو دا بل ورته وایي دا ما د بعضو مولیانو نه دا خبره اورېدلې دا صحیح هم ده او دا غلط هم ده. وایي ګوره دا هسې تکلفات دي، داسې زیاتې دي چې ست به کې او ست به غواړي. ګوره دا دروند خوی دی، شریعت موږ ته دروند خوی ښوولې. دا خبره که مولوي صاحب کې او که هر څوک دې کې دا خبره غلطه ده. ته به مېلمه ته خو دا وایې که نه چې خوره په پردي کور کې اوس یو نیم خو پکې پردي او خپل ته نه ګوري او دا اول نه ووایي زه ست مت هر ځای کې زه خپل کار کوم هغه زه دی خو نور والله پردي ځای کې د سړي نوڼۍ ته چې اوچتی نو زر پیرې سوچ کوي چې خلک به څه وایي څه به نه وایي. نو چې کور والا درته وایي چې خوره نو سړي زړه لږ خوشحاله شي چې ځه ما ته اجازت هم دی او که زه اوس هر څه بیا راته وایي خوره که نه بار بار دا د دروند کوربه خوی خوره که نه تا خو وانهګسته. نو په دې چل کې میلمه ښه خوراک وکړي. او بعض ځایونو ته زه په خپله تللی یم کله سړی په هغه تلو باندې بیا ستومانې شي نو هغه وروره کوربه به داسې سر ټیټ کړی په انګولي کې او په وروجو کې ته به وایي چې دا شکر دی چې زه رالم چې ده نن ډوډۍ وخوړه. نه تا ته ګوري چې وخوره وسکه واله نه دې سره کار نشته. هغه د 2-3 ورځو وږی و نن هغه ځان له ډوډۍ وخوري. میلمه غریب دغه شان لکه اوس میلمه په هغه اولني قسم کېږي خپل کار به وکړي او که دغه دویم کې یو الله دې مل شه هغې چې ته به هغه ته ګوري چې څه وایي څه نه وایي. نو بعض خبرې دا په درنو خویونو کې راځي. او جابر رضی الله ته وګوره که ده سره د میلمه غم نه وي نو ده به وایي چې راځي دی که چې هر څو راځي غم ورسره و چې د دومره کسانو له به پخلی او خوراک او زما کور ته راځي. الغرض دې کې څه ټکراو نشته. سړی ما ته وایي څنګه ټکراو نشته دا دومره صحابه کرام بې اجازته راغلي نه. رسول صلی الله علیه وسلم د جابر په مخ کې اعلان کړی کنه او جابر هلته ولاړ او دی واپس کور ته راغی وی رسول وسلم دا ټول راولي دې ته اقرار و دې ته اجازت وایي. دې ته څه وایي اجازت. لکه ته اوس ما ته ووایې چې ته به روټۍ له راشي او ما سره 2 ملګري ناست یو زه هغوی ته وایم اورئ پروګرام له به ځو ګورئ او ته هېڅ هم ونه واپس لاړ شي او ما ته ووایي چې ګوره بیا هېر نه شي را به شي دا ته اصل کې ومنله چې صحیح ده دا دوه به هم تا سره راځي. اوس پوه شوې که نه. او حاشا وکله کېدی نه شي چې صحابه کرام هغه دروند هغه درانه خلک هغه دروند خوی والا هغوی ته به دا خوی نه ومالو او دروند خوی زده کړی کېږي دا خوی نه. یو بل حال درته ذکر کوم په کې دا روا دي. تا ته پته دی چې دغه پلانې په دې خوشحالیږي چې زه بې اجازته ورشم. دا اکثر د خپلوانو کې دننه وي. خپلوان یو بل ته وایي که نه وینا ته ضرورت نشته ته به خپله راځه که نه. داسې ټیم کې بې اجازته تله دا عجزي ده او دا اوچت خوی ده او تا ته پته دی چې دی پې خوشحالي. نو دا یو حال دی دا ته مستثنا دی. نور عامو حالاتو کې به بې اجازته ډوډۍ له نه ورځي. او که نه داسې نه چې د باز نه جوړ کړی باز وایي چې ګرځه را ګرځه که څه ته واده ماده نو چې ورننه وشو ده بیا په واده کې سر ټیټ کړی او ناست او مزه ده وکړي چې کله ده نه تپوس وشي تاسو چې څوک چارې طرف چې کله بیا د هلک کور یادوي کله جرۍ کور یادوي صرف د 2 وړو دپاره انسان خپل عزت نه خرابوي. عزت زموږ سره ګورئ ډېر اوچت څه دي ډېر اوچت څه زموږ سره د اسلام نه بعد هغه د عزت دی چې کوم موږ سره دی. دا پیسې دا خوراکونه دا ډوډۍ دا هر څه بیا کېږي خو کله چې د انسان عزت کمزوری شي او عزت باندې داغ ولګي نو دا بیا ګټه جافتې جوړه شي. د خپلو عزتونو خیال ساتئ. سړی د یو شپه لوږه برداشت کړي خو دا د دې نه ښه دی چې خلک دپسې بیا خبرې کړي. دا یو نیم چې راننوځي هغه خو دومره مشهور شوی
چې راننوځي نو دا خلک یو بل سره غوږ وږ کې پوس پوس بیا راغی او د هغه د دې خبرې سره سټ بیړي زه به والله که چا زموږ مبارک ووایي چې بیا راغی چې کېدای شي د ټینشن د نظره د هارټ اټیک شوی چې وګوره دا زما عزت دی چې سړی زما مبارک بیا راغی او د ده سره سټ بیړي او که ته ورته ووایي چې یاره دا خلک ستا باره کې دي وایي به د چا خوله به بند دی د چا خوله به بند دی زموږ بعضې وایي د عزت سره کار نشته عزت ورته دی راغلی خو چې خېټه ډکوي الله دې داسې حالاتو نه موږ ساتي الله دې موږ ته د دنیا او د آخرت عزت نصیب کړي اوس په دې مسله پوه شوئ که نه نو څه اشکال پکې شته نه الحمدلله هېڅ اشکال هم په دې کې نشته ها دا ورور سوال کړی دی بیچاره ته دا میسیج راولېږو دا د شعبان د میاشتې متعلق ځکه چې ابتدایي ده نو زمونږ ملکونو کې علاقو کې چې کله داسې دا بعض میاشتې شروع شي نو دا میسیجې بیا سټارټ شي اکثر به کې منګړت کیسې نو ما ته میسیج راغی په هغه میسیج کې دا و چې د شعبان په دې مبارکه میاشت کې د جمعرات په ورځ چې څوک 2 رکعاته وکړي د دې ځان له اجر دی او بیا یې داسې ذکر کړی و چې دا حدیث کې راغلی دي چې څوک 2 رکعاته وکړي خو کله د زیارت د جمعرات په ورځ او کومه میاشت شعبان په میاشت او په هر رکعت کې به قل هو الله احد سل پیرې وي قل هو الله احد به سل پیرې وي بیا به په رسول وسلم باندې وروسته سل پیرې درود ووایي نو ستا چې که د دنیا حاجت دی او که د آخرت هغه به الله پوره کوي نو اوس زه سوال کوم چې لکه دا خبره د ده صحیح ده او که یاده کوي دا خبره چې د دې حدیث چې د ځان نه جوړ کړی شوی دی د دې هېڅ اصل نشته هېڅ اصل نشته خو موږ هغه قوم یو چې موږ ته دې سره مخې ته کړو موږ دا تپوس وکړو نو بیا چې د دین په نوم دې راته سره مخې ته کړو ته به یو سړي ته وایې ګوره د دې کس دا خبره ولکه څه غلطه اخو مولوي صاحب دی لکه زموږ دا ذهن جوړ شوی دی چې مولوي صاحب چېرته خطا کېدی نه شي نه څنګه نو اخو په کتاب کې وه اوس د ده دا ذهن دی چې کتاب کې چېرته غلطه خبره نه که ته ورته دا خبره غلط نو اخو په منبر بیان کړه ته ورته دا خبره غلطه نو اخو یې لیکلي چې حدیث کې دي ګوره منبر باندې ناس انسان دله هم خطا شتي سهو شتي دی خطا کېدی شي د ذهن جوړ کوي دویمه د الله د کتاب نه علاوه او د رسول وسلم د صحیح حدیثونو نه علاوه هر کتاب چې په دنیا کې انسانانو لیکلی دی نو په دې کې غلطیانې کېدی شي او شتي پکې دا ذهن جوړ کوي درېیمه خبره هره خبره چې هغې له د دین نوم ورکړی شي لازم نه دی چې هغه به په رښتیا دیني دا خبره په ذهن کې واچو زه اوس یو نوې مسله جوړه کړم او تاسو ته تاسو ته دا دین دی نه تاسو باید دې معلومات کوئ چې په رښتیا دین دی او که نه دی نو که چا تاسو ته ووایي بله ورځ چې دا خبره غلطه ده او دا دین نه دی نو ته ورته ذهني ځان تیار ساته چې کېدای شي راشي زه معلومات وکړم کېدای شي چا زه دوکه کړی یم د دین په نوم باندې نو په دې باب کې هوښیار اوسئ دا قسمه حدیثونه چې د ځان نه جوړ کړی شوي دي اکثر منګړت روایات دي د ځان نه جوړ کړی شوي په رسول وسلم باندې دروغ دي چې د شعبان په جمعرات او په زیارت چې لمونځ کې هغې دا اجر دی او د شعبان خصوصا دا نیمه شپه یادوي په دې ورځ د عبادت په دې شپه د عبادت کولو ځان له اجر دی او چې داسې دي وکړو دا دي او دغه دا روایات چې شعبان متعلق به تا ته بیانېږي د دوی صرف خپل یو کاروبار چلوي نور هېڅ حقیقت یې نشته والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی سوال اوږد دی خو زه به کوشش کوم چې مختصر یې کړو وایي چې زما پلار یو څو ورځې مخکې وفات شوی دی الله دې وبخښي او یوه ښځې چې هغه د مور ده یا به کېدای شي هغه بله ښځې اتې پاتې ده او 2 زامن دي او یوه لور ده په پوه زلمې دي خو زمونږ د پلار په خپل ژوند کې دا وصیت کړی و
چې دا جنۍ به هم داسې برخه الي زما په مال کې او په جیدات کې لکه څنګه چې د دې هلکانو دا هغه وصیت کړی وجه یې دا وه چې دا واده شوې نه کور کې پاتې شوې ده نو هغه وایي چې دا کور کې پاتې شوې ده او هېڅ پته یې نه لګي بیا به ژوند څنګه تېروي څنګه نه تېروي او نو دا به برخه دومره الي څومره چې دا هلکان دي نو یو خو دا کار کړی دی دویم کار یې دا کړی دی چې لږه ځمکه هغې دې له ورکړې وه کله چې هغه ژوندی و چې دا ځمکه ستا شوه دویم دې لور له ورکړه دوه مسلې دي یو وصیت کړی دی یو یې ځمکه ورکړې ده دا هبه دا تحفه دا ول هغه په خپل ژوند کې ورکړې ده اوس زموږ دغه خور حالات هم ښه دي هغه پلار چې وفات شوی دی او د هغه چې کومې پیسې راځي هغه پنشن ورته وایي که څه هغه هم اخلي او دغه ځمکه ورسره هم ده نو ما ته چا دا ووي چې که تاسو د پلار دا خبره اوس نه پوره کوئ او دا وصیت نو دا د پلار سره بې وفایي ده په دې به د الله رانیسي دویم دا چې دا وصیت پوره کول اوس لازم دي که نه دي جواب د دې خبرې دا یاده کړه دې سوال کې ډېرې مسلې دي یو مسله نه ده چې زه لنډ دا ووایم چې داسې وکړئ او داسې وکړئ اولنۍ مسله هغه دا ده او موږ د نږدې ورځو کې ذکر کوله پرون موږ بحث کړی چې د وارث دپاره به وصیت نه کوي وارث دپاره وصیت به نه کوي وصیت چا دپاره دی چې په میراث کې مقرر برخه نشته یا برخه نشته میراث کې هغه ته برخه نه میلاوي دویم د مال په درېیمه حصه کې دی کې دا دوه خبرې دي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي امام ابو داود امام ترمذي راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه الله هر د حق خاوند ته دغه حق ورکړی دی د چا چې حق رسي الله ورکړی دی فلا وصیة لوارث وارث دپاره وصیت نشته اوس دا وصیت چې شوی دی او دې پلار یې کړی دی چې دا خور به دومره برخه الي لکه څومره چې هلکان دي نو دا وصیت ناروا دی ولې ناروا دی چې وصیت دی د چا دپاره د وارث دپاره د هغې خو برخه رسي ته زیاتي وصیت څنګه کې الا چې باقي چې کوم وارثان دي هغوی ووایي چې زه خیر دی بیا صحیح ده لکه یو کس وصیت وکړو چې زما لور ته به برخه میلاویږي داسې لکه څنګه چې هلکانو ته میلاویږي او هلکان ووایي زه صحیح ده زموږ کور نو بیا صحیح ده او که چېرته دا وارثان باقي ووایي چې نه او دوی انکار کولی شي ولې انکار کولی شي نه ولې انکار کولی شي د حق خاوند دی حق خاوند داسې به ووایو وضاحت یې داسې چې دا د حق کېدو الله دله دا حق ورکړی دی خو د چا چې دا وصیت کړی دی هغه زیاتې کړی دی چې دله د حق اخوا کړی دی نو که دی ووایي چې نه زه یې نه منم ټول وارثان وایي چې موږ خو یې نه منو نو چې نه یې منو دوی انکار کولی شي او دا انکار کول چې دې وصیت باندې به عمل نه کېږي موږ یې نه منو دا د مور پلار نافرماني کولو کې نه راځي نه الله په دې ته رانیسي ولې ځکه چې رب العزت تعالی دا حق د میراث درکړی و دا ستا حق دی یو دا خبره شو بله دا مسله ګوره یاده کړه وصیت منل او نه منل په دې راضي کېده نه راضي کېده دا به د انسان د مرګ نه بعد دې له اعتبار دی لکه اوس کله داسې که نه یو پلار دی وصیت یې وکړو او په مخه دې بچو ته وایي چې ما ګوره دا ویلي ما دا ویلي دي ما دا ویلي کېدای شي هغوی د حیا یا د یېرې د لاسه څه ووایي چې مونږ پرې راضي یو دې له اعتبار نشته اعتبار هغه رضا لري چې هغه د دې د مرګ نه بعد وي په دې نقطه ورسېدی علم زده کول او دین زده کول داسې ګپ دی داسې دوه خبرې نه دي هره مسله کې مسله ده خبره ده د دوی رضا له اعتبار دی چې هغه د دې مړي د مرګ نه بعد
سړی مړ شوی دی باقي وارثان ووایي صحیح ده موږ پرې راضي یو دې پلاني له دا دې ورکړي کوم وصیت چې هغه کړی دی دا مسله شو دا د وصیت قصه ختمه شو پاتې مسله اوس د څه ده ځمکه یې ورکړې ده اول دا مسله ده کې چې پلار باندې لازم دي چې دی به د بچو په منځ کې عدل او انصاف کوي چې کله چاله صحیبه یا تحفه ورکوي الا کوم چې د ضرورت شیزونه دي پکې انصاف نشته انصاف مطلب یې ټول له یو شان ورکول نه دي که ماشوم بیمار دی ته له پیناډول ګولۍ راغستې دا روغ له به هم راوړي نه ته ضرورت دی خو زیاتي شی دی زیاتي یو شی ته ورکوې یو بچي له ده ته ظلم کوي بیا به ټول له ورکوي که مشهور حدیث ته د نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما وایي زما پلار ما له څه راکړي څه خاص تحفه نو بیا زما مور ورته ووایي چې ته خو دا دې له ورکوې خو تا د پیغمبر نه تپوس کړی نو زه په رسول سلم وایي زما پلار په رسول سلم پسې راغی بیا به ورته اکل ولدک نحلته مثل هذا ټول زامنو دې ورکړي ټولو بچو وایي چې نه رسول سلم ورته یې زه واپس یو روایت کې راځي وایي زه انی لا اشهد علی جور زه په ظلم باندې ګواهي نه ورکوم نو ته ظلم کړی یو روایت کې راځي یا بشیر الک ولد سوا هذا بشیره د دې نعمان نه علاوه دې بل زوی شتي نور بچي دې شتي وي چې هغوی ټولو له دې ورکړي وی نه بیا خو زه ظلم نو د دې ورور د پلار چې رالګېدلی دی او دې خور له یې وله ځمکه د ده دې خور له هغه خپلې لور له لږه ځمکه ورکړې ده د هغه ظلم کړی دی الا په یو حال کې اوس یو پلار راولګي یو زوی له څه شی خاص ورکوي ګاډۍ ځمکه او دا باقي پرې راځي او پلار ته وایي چې صحیح ده که پلار ووایي راجمع کړي چې زه دې مشر هلک له دا پلانې ځای ورکوم یا دې کشر له یا دې بل له ځکه چې ده باندې هغه سخت هم راغلې وه دته هغه پلانې مسله هم وه نو دا ورځ ورکوم باقي ورته شی نه ورکړه نو بیا دا هبه دا بیا صحیح ده ځکه چې ټولو پې څه کړی دی اتفاق یې کړی او راضي دي پې او ټول بالغان دي پوهېږي اوس ورې کړه وله او سړی مړ شو نو تحقیقي قول دی کې دا دی چې اوس هغه تحفه او هغه هیبه چې کوم هغه ورکړې ده هغه دې نه واپس کوي بس هغه څه چې شوي دي هغه شوي دي او هغه الله ته مخامخ شوی دی او موږ به سوال کوو چې الله دې هغه ته بخښنه وکړي اگر که بعض علما ویلي دي ویله دې واپس کړي چې جمهور العلما او اکثر علماو دا فتوه ده چې اوس دغه هیبې چې ورکړې ده ورکړې ده دې کې د خپلولۍ اوس خیال هم ساتل دي او بل دا چې څه اختلافات جوړ نه شي نو په دې باندې اعتراض بیا نه دی پکار وصیت باندې اعتراض کیدی شي پوه نه شوي ما دومره اوږد جواب ورکړو پوه شوي بې که نه وصیت باندې وارثان اعتراض کولی شي او څه چې هغه په ژوند کې ورکړي دي یو بچي ده نو اوس هغه څه چې شوي دي هغه شوي دي هغه بچی اوس د هغې مالک دی نو بای کې ګوتې وهل بیا نه دي پکار والله اعلم ورور سوال کړی دی وي د قرآن تلاوت چې کله به کوو اکثر د مکي صورتونه په قرآن کې مکي صورتونه ډېر دي د هجرت نه مخکې چې نازل شي پای کې د زکات باش ډېر کېږي نو موږ خو دا اورېدلي چې زکات په مدینه کې فرض شوی نو بیا په دې مکي صورتونو کې د زکات باش ولې کېږي په دې جواب څو پیرې ما د تفسیر په درسونو کې ورکړی خو بیا به م ذکر کړو ډېر آیتونه دي یو نه دی چې یو آیت ډېر مکي آیتونه دي چې په کې د زکات باش شوی دی لکه سورة المزمل کې الله وایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة لمونځ وکړئ زکات ورکړئ دا خو مکي صورت دی سورة المعارج کې الله وایي والذین فی اموالهم حق معلوم د مؤمنانو په مال کې د غریبانانو معلوم حق دی او دا مکي دی سورة المؤمنون کې الله وایي والذین هم للزکاة فاعلون مؤمنان زکات ورکوي او دا مکي دی سورة فصلت کې دي وویل للمشرکین تبعید د مشرکانو دپاره الذین لا یؤتون الزکاة وایي زکات نه ورکوي او دا صورت مکي دی نو دا صورت د مکي صورتونو کې راځي او د مکي صورتونه ډېر دي نو
دې ورور ته ځکه اشکال راغلی. نو یاده کوي دا مسله چې زکات دا فرض و په مکه کې هم او په مدینه کې هم، په مکه کې هم او په مدینه کې هم، خو فرق دی. په مکه کې خبره څنګه وه؟ په مکه کې دا خبره د مالدار خلکو ته حواله شوې وه چې ګوره لازم دا دی چې ته به د خپل مال کې غریبانانو له څه ورکې، اوس څومره به ورکې، د څومره مال نه به ورکې، کله به ورکې، دا تفصیل به کې نه بیان شي، خو ته به څه نه څه ورکې چې د غریب هغه حاجت پې پوره شي. په مکه کې دا مسله وه. مدینه کې بیا څه چلو شو؟ زکات فرض شو په معنی د دې د دویم کال د هجرتو فرض شو، یعنی نصاب مقدار چاته به ورکې، کله به ورکې، دا تفصیل بیا په مدینه کې بیان شو. پوه به شوئ کنه؟ کیدای شي څوک اعتراض وکړي چې دا تفصیل الله په مکه کې ولې نه بیانوي او دې ته ضرورت و. نو رب العزت هغه خبره لیټ کړه چې هغې ته ضرورت ولې لیټ کوله، خو په مکه کې به دا تفصیل ذکر کړی وی چې نصاب دومره دی، په دې به کال تېرېږي، بیا به دې پلاني له علاني له دا قسمه خلکو له به یې ورکې. دا تفصیل هلته ولې نه کوو؟ ګوره د الله په هر کار کې حکمت وي. الله رب العزت اوله کې دا اختیار ولې ورکو د انسان ته په مکه کې؟ ورته وویلی شو چې څومره ورکې ستا خپله مرضي ده. تاسو ته پته شته چې په دې کې څومره لوی حکمت دی؟ رب العزت غواړي چې اول دا بندګان د دې ورکړې سره عادت شي. نو که د اول نه ورته الله ویلی دا د الله طریقه ده، بعض احکامات الله را لېږلي دي چې رو 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 یې خبره ګرانه کړې ده، رو رو یې ګرانه کړې ده. که چېرته د اول سر نه الله ویلی چې دومره مال کې به لازم دومره ورکړي، نو هغوی سره عادت نه و، کیدای شي دا پرې ګرانه شوې، کیدای شي دا خبره ورته ګرانه شوې. نو د رب العزت کارونه څنګه د حکمت نه ډکي، اولې ورسره دوی څه کړو؟ عادت کړو. غریب له به ورکې، په دې مال کې به غریب له هم څه نه څه ورکې، رو 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 کلونه تېر شو، ته عادت شو. بس بیا الله ووي مقدار دا دی، نصاب دا دی، ورکې به په دې وخت کې او پلاني او پلاني او پلاني او دا قسمه خلکو ته به زکات ورکړی کېږي. نو خو ته د مخکې نه عادت وي، خو صرف پکې اوس بعض مسلې هغه بدلې شوې. پوه شوې په دې خبره که نه؟ نو اول الله څه کړو؟ عادت کړو. دا مال ورکول هم ګوره عادت غواړي. ځکه که خیال م کړی د بخیل سړي بچي اکثر صحیح سخیانې بخیلان، او د سخي اولاد اکثر سخي دي چې هغه عادت شي. دا مال لګول ورېځ اسان کار نه دی. ما خو دلته ورته ناست یو داسې یو پوسټ قالین وویل دا د جیب نه دا روپۍ د بعضو نه ویسته لکه سرمن چې دی په چاله پرې کښېنه، عادت نه دی. دا مال لګول عادت غواړي، دا تربیت غواړي. انسان مشران ویني چې هغه څه کوي څه نه کوي، نو دې سره ورو ورو سړی عادت شي. لکه په دې کې هسې دوه قصې، او دا حقیقت دی چې عرب چې دی په نسبت د عجمو ډېر سخیان دي. عربو کې سخاوت ډېر دی، یا خصوصا د دې خلیج علاقې د عرب نه دي، دو کې سخاوت ډېر دی. یو قصه ما لیدلې وه، یو پلار ناست دی او د دې ملک وی سعودي عرب، زوی راټینګ کړی دی، زوی داسې د 11 کالو دی. وایي چې زه ستا د یو بلې کیسې نه خبر شوی یم. بیا هغه ورته وایي څه کیسې؟ وایي زه خبر شوی یم چې ته چې کومې پیسې سکول ته وړې او مدرسې ته وړې، نو هغه څه ته په خپله خورې او څه نورو له ورکوې. نو هغه ورته وایي دا خو حقیقت دی، نو نورو له ولې ورکوې؟ هغه غریبانان دي. وایي اوس نه راشي. نو پلار یې ورته ووایي نو ما ته وایي د مخکې نه ویلو، چې د مخکې نه دې ما ته ویلی نو ما به دا خرچه تا ته ډبل کړې وه. ما اوس دا نر دی او د نر زوی دی، د به خپل پلار لازم په دې کارونو لیدلی
یعنې د ده ذهن ته دا خبره د کوم ځای راځي چې غریب له به مال ورکوي او وی پلار یې دا چې اوس یو بل وی که نه چې رانیولی و سرمنې ته ویستی و چې زموږ بیخ بنیاد وته ته غریبانان له ورکوې زما دې مال ته تا دا تیلی لګولی زمونږ څه حال دی او ته څه کوې هغه ورته وایي نه تا ما ته مخکې نه ویلو چې ما دا خرچه ډبل کړې وې تا ته نو د سبا نه تا له زه څومره پیسې درکوم هغه وایي دا به ډبه وي نو بیا ستا مرضي ده ته پکې څومره خورې او ته هغوی له څومره ورکې نه هسې ما دا وایي دا مال لګول دا تربیت غواړي دا عادت غواړي دا معاشره غواړي دا مشر غواړي چې ته اینې په دې حال باندې اوس دې نږدې ورځو کې زما پروګرام په دغه کې په بیان په دواسر کې اخرنی بیان چې ما کوم کوو نو په دې صف په دې اولني صف کې یو دوه هلکان ناستو سعودیان نو هسې ناستو بس دیندار غوندې کې هلکانو دا پروګرام وله مزه ورکړی و دې بیان عمرونه یې ډېر نه دي چې 12-14 کاله دي نو بیا په اخره کې هغه کوم دعوت سینټر هغه مدیر چې دی هغه هم راغلی و هغه دې بعضو کسانو له تحفې ورکولې تحفې وله ورکولې نو یو کس پکې راغی هغه ښه مزېداره ګیره و ښه یعنې د بعضو خلکو د مخ نه پته لګي چې دا سړی دیندار دی نو هغه تحفو کې په هغه ټیم احرام ومو جانماز عفوا جانماز پکې و او هغه له بله تحفه ورکړه نو دا ماشوم اواز وکړو د دعوت سینټر دا کوم مدیر چې دی هغه ته وایي دا جانماز ورسره هم وله ورکړه دا جانماز وله هم ورکوي هغه سړی وایي ښکاري داسې دا جانماز وله ورکړي چې دی به لمونځونه کوي دا د خپل مشران به لیدلي دي چې کنه دی دې نه دا خبره څنګه کوي او چې کله مشران دې لیدلي په بخل باندې نو بخل کله دې مرتبې ته ورسي چې بل سړی به لګي خپل مال به لګوي او زړه به ته خوري چې کله دې لیدې کنه چې پلاني راشه ته دا واله نو ستا دا زړه سسېږي چې داسې ظلم روان دی د بخل مرتبې دي ما کسې درس کې تاسو ذکر کړو اعلی ترین مرتبه د بخل څه ده اعلی ترین چې دی ولې مال لګوي لکه یو خو بخیل دغه دی چې په څه باندې خفه دی په خپل مال خفه کېږي نه یې لګوي مړې که نه لګوي دا خو بخیل دی خو د ده نه اوچته مرتبه د چا ده بلې چې لګوي هم د ده طبیعت خرابېږي دی وایي چې بس په دنیا کې هېڅ نه لګېږي نو خبره مې دې پورې کوله رب العزت اول دا بندګان عادت کول د مال د لګولو سره په مکه کې د دوی تربیت وکړو غریب له به مال ورکې هغه څومره وخت تېر شو کلونه به هغوی تېر شو هغوی عادت شوي مدینه کې ورته رب العزت تفصیل بیان کړو چې ته به داسې کوې داسې به کوې داسې نو هغوی عادت شوي پوه شوئ که نه چې څوک نه پوهېږي بیا ما نه تپوس کولی شي اخرنی سوال به دا والي ورور وایي ما منښته کړې وه ډېره پوښه که زه په کار شوم او اولنۍ تنخوا ما ته میلاو شوه نو زه به په دې تنخوا کې د خپلې مور دپاره سره علمه دا ما منښته کړې او بیا زما نه دا خبره یېره شوې وه بله ورځ رایاده شو چې ما خو دا ویل نو اوس زه روجې ونیسمه که زه د مور له لاسره والمه نو اول خو زه دې ورور ته وایم چې په هغه ټیم دې دا کار کړی نو اسانه به وه په هغه ټیم څه وه دا عمر چې څومره ډېرېږي د دې مال سره د انسان محبت کمیږي ډېرېږي ځکه وګوره دې ماشوم ته وګوره ده سره د روپو هېڅ قدر نه بیا چې لږ لوی شي ټاپیانې ماپیانې پایلې صرف هغې له ساتي بیا چې لږ لوی شي بیا یې لوبو موبو له ساتي بیا چې ځوان شي د چکرو مکرو له دې له ساتي او ورو بیا چې بوډا شي بیا داسې په دې مال یې بیا داسې ګرفت لګولی الا من رحمه ربي نو زه دې ورور ته چې بخاري دا کیسه ختمه کړې اوس به ته حسابونه کوې او سره ګران شوي دي او داسې شوي دي او دا یاده که دا مسله چې چا هم منښته وکړه هغه منښته کې د الله نافرماني نه وي دا به دې سر ته رسوي رسول وسلم دا خبره کړې صحیح بخاري کې چې چا منښته وکړه هغوی کې د الله اطاعت هغه به سر ته رسوي دې ورور چې دا کومه منښته کړې دی شرط پکې تړلی
او دې ته النذر المعلق وایي ځوړنده منښت ته که داسې وشو داسې به کوو نو ده شرط څه تړلی و که تنخوا میلاو شو که کار مې ولګېدو او تنخوا میلاو شو نو زه به مور له سره علم هغه کار شوی دی او تنخوا دی به اوس دا منښته پوره کوي او لازم به دې مور له سره علي هر چې د ده نه دا خبره یره شوې ده او لیټ شوي ده تی نو په دې الله نه رانیسي ولې ته تېر شي رسول الله وسلم وایي الله زما امت ته خطا او هیر معاف کړي دي نو په دې الله نه رانیسي اوس درته رایاد شو نو دا منښته به پوره کړي داسې نه چې بیا ته زما نه دې تپوس وکړو بیا ګرځې په نورو مولیانو پسې چې که دې په ځای سړی سره زر ورکړي سپین زر ورکړي او که د دې په ځای زه اوس داسې وکړم که نه هسې که بالپره داسې وکړم چې د مور له یو 1000 روپۍ ورکړم نه اصل منښته چې دې کړې ده نو به سرته رسې او مور نه که ته د ټوله دنیا قربان کړي بیا هم لږه ده هېڅوک نه دي سړی وایي چې یالله دومره مال راکړي چې دا مور په دې سرو پې ډوبه کړمه لکه چې دا هغه ده چې ما ته یې خبرې ښولې کله چې ماله نه راتلې ما ته یې د ګرځېدو چل ښولی و کله چې ماله ګرځېده نه راتلې زما یې ساتنه کړې وه د الله نه بعد چې زه د هېڅوک نه وم نو الله به ما دومره ورځ راوسته چې اوس زما تنخوا ده او زما پیسې سړی وایي چې ما دا ټوله دنیا ورته په دې قدمونو کې کېښوده الله دې موږ له طاقت راکړي چې د خپلو خپلوانو حقوق ادا کړو د چا چې مور پلار ژوندي دي الله دې هغوی له طاقت ورکړي چې د مور پلار خدمت وکړي او د چا مور پلار چې مړه شوي دي رب العزت یې هغوی وبخي او الله دې د هغوی قبرونه د جنت باغچې وګرځي او الله دې ورسره زموږ ټولو ملاقات په جنتونو کې وکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد